د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته ترکمن چارواکي پر ټپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ټاکل شوې ده چې ترکمن چارواکي پر ټپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا د 1300 کیلومتره اوږد پایپلاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 33 میلیارډ مکعب غاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. طالبانو د خپل حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخوند په قول په یوه خبرپاڼه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسی اخوند کابل ته د ترکمنستان د پلاوي تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. بل لور ته د کونړ مسؤلین وایي سږکال نږدې 1000 ټنه غوزان شوي. په کونړ کې د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال د نورو کلونو پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار یې هم ښه دی. او سوداګرۍ خونه وایي ګاونډیو هیوادونه خپلې مڼې د افغانستان په نوم صادروي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت له مرستیال سره پاکستان ته د مڼو د صادراتو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبرپاڼه کې راغلي د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند په دې ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند لخوا د ترجیحي تعرفې په پام کې نیولو سره ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې خپل مڼې د افغانستان د مڼو په نوم صادرې کړي چې دا کار د افغانستان د مڼو صادراتو ته توان رسوي. مخکې تر دې د پاکستان سفارت مسؤلانو د ګمرکي تعرفو د کمولو په خاطر د مڼو د تولید د دقیقو ارقامو غوښتنه کړې وه. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.